دا واقع ما مخکې ډېرې پیرې بیان کړې ده خو یو پیری بیا بیانوم د چا دپاره او چې کم خلک تاسو سره داسې کوي نو هغوی سره هم دا واقع شیر کوي. رښتونې مینه او رښتونې محبت انسان ته ولې نه میلاویږي؟ یو جینۍ راځي او یو بزرګ نه دا تپوس کوي چې رښتونې مینه او رښتونې محبت یو انسان ته ولې نه میلاویږي؟ نو هغه بزرګ ورته وایي تا ته د ستا د دې خبرې جواب در کوم خو هغه مخامخ باغچه چې ده د ګلونو هغه ګلستان چې دی هغې ته لاړ شه او د هغې نه یو ښکلی شان ګلاب ماله راوړه بیا د ستا د دې خبرې جواب در کوم. هغه جینۍ هم هغه شان کوي هغه ګلستان ته هغه باغچې ته ځي چې کله ګوري یو ښکلی شان ګلاب وي هغه چې کله هغه ګلاب را شو کوي نو ذهن ته یې دا خبر راځي وایي مخکې زم کیدای شي د دې نه مخکې ښکلی ګلاب وي هغه به راوشو کوم هغه به بابا جیله یوسمه هغه چې کله مخکې ځي او یو بل ګلاب ویني نو هغه وایي چې مخکې زم کیدای شي د دې نه بل ښکلی ګلاب وي ولې چې باغچه وي خدای بله ګلونه وي هغه د هغې نه مخکې ځي هغه ځي دغه شان یو پرېږدي د ښکلي په تکل کې اخري سر ته ځي اخري سر ته چې ځي هغې ذهن ته دا خبر راځي هغه اولنی چې کم ګلاب و هغه په ټولو کې ښایسته و زما هغه ګلاب به یوسمه بابا جیله هغه واپس راځي چې ګوري هغه ګلاب نه وي هغه چا شو کولی وي هغه خالي لاس راځي باباجي ته ټوله واقعه بیانوي باباجي ورته وایي د ستا د دې خبرې جواب هم دغه دی چې د ښکلي په تکل کې د ښه په تکل کې تا یو ګلاب پرېښودلو بل له لاړې بیا بل له لاړې بیا بل له لاړې خو چې کله بیا تا ته پته لګي چې په ټولو کې ښه ګلاب هغه و په ټولو کې ښکلی ګلاب هغه و هغه بیا تا نه چا شو کولی و دغه شان رښتونې مینه یو انسان ته د دې وجې نه میلاویږي چې انسان لالچي دی که یو ښه څیز ورته میلاو شي ښه کس ورته میلاو شي هغه په لالچ کې وي چې د بل سره تعلقات جوړ کم کیدای شي دا بل ښه وي نو دغه شانته کې نن سبا خلکو کې د یو سره تعلق وي د هغه هغه مینه د هغه هغه وخت ورته راس رانه شي بل سره خو اخره کې بیا د غرمان کې چې ما هغه سره تعلق و هغه سره مې مینه و هغه راله ښه و چې هغه سره مې رشته جوړه کړې وې نو ښه به وه نو د دې وجې هغه ته خپله مینه خپل رښتونی محبت چې دی هغه میلاو نه شي.